د پارت آف سپیچ درېمه برخه چې دی ورب دی. ورب څه ته وایي؟ فعل. فعل یعنی عمل. زه چې کوم کار کوم یا ته کوم کار کې یا دې کړی دی هغې ته ورب ویل کېږي. لکه مثال زه خبرې کوم دا یو کار دی، یو عمل دی، نو دې ته وایي ورب. که زه ګرځېږم هغه هم یو کار یو عمل دی، نو ورب ورته ویل کېږي. ورب په معنا باندې پوه شئ، یعنی هر هغه کار چې زموږ د لاس نه کېږي هغې ته ورب ویل کېږي یا فعل ورته ویل کېږي. دا هم د پارت آف سپیچ یو برخه ده. لکه مثال I drink water daily. I drink water daily. drink څه شی دی؟ اوبه څښل دي. I drink water daily زه اوبه څښم روزانه، ډیلی روزمره. نو drink څه شی شو؟ دا فعل دی، یو عمل دی، اوبه څښل دي. دا څه کېږي؟ زه اوبه څښم، دا زما د لاس نه یو عمل کېږي، نو دا څه شو؟ ورب شو. صحیح ده؟ بیا ورب کې چې دی د دې خپل فارمز وي، لکه تیر شوی ورب اوس جریان کې او را روان وخت کې، فرست فارم، سیکنډ فارم او تھرډ فارم، دې ته ورب ویل کېږي. هغه بیا موږ وروسته وایو. نو فی الحال موږ ورب ډسکس کوو. He is running. He is running. هغه منډې وهي. هغه منډې وهي د څه شو؟ رننګ شو. یعنی منډې وهل هم زموږ د لاس نه کېږي، موږ یې کوو که نه، نو دې ته څه شی وایي؟ ورب ویل کېږي، یعنی فعل ورته وایي. دا هم موږ دا کار کوو. I am teaching. I am teaching. زه استازي کوم، یعنی زه ټیچینګ کوم، درس ورکوم. څه شو؟ درس ورکول هم یو عمل دی. زه کار کوم لګیم دا هم یو ورب شو، فعل شو. We are talking. We are talking. من خبرې کوو. من خبرې کوو. دا هم ورب دی. موږ لګیو خبرې اترې کوو، خپله کې سر لګیو. نو د ورب نه مراد دا دی چې یعنې موږ هر هغه عمل چې موږ کوو، که خبرې، څکل وي، ناسته پاسته، ګرځېدل، ټول هغه کارونه چې موږ کوو هغې ته ورب ویل کېږي لنډو الفاظو کې. Sarah is crying. Sarah is crying. سارا ژاړي. crying ژړل هم د سارا د لاس نه کېږي، نو څه شو؟ ورب شو. اوس دا نور ګورئ. drive موټر چلول، دا هم ورب کې راځي. eat خوراک کول، دا هم ورب دی. sleep خوب کول، دا هم ورب دی، sleeping. write لیکل، دا هم یو ورب شو. نو تاسو ته چې کوم ورب درځي خپل ذهن کې راولئ. هر هغه عملونه چې تاسو کوئ، کار کوئ، هغه ټول وربس کې راځي. نو دې ته وایي ورب یا عمل یا فعل. کار کول هغې ته ورب ویل کېږي. adjective چې دی ویل کېږي صفت ته. پارت آف سپیچ څلورمه برخه ده. adjective صفت نه مراد دا دی چې ته یو څه شی ډسکرایب کې، د هغې باره کې خبره کې. لکه مثال زه دا ښایسته رنګ دی، دا ښایسته څه شو؟ دې ته adjective ویل کېږي، صفت ویل کېږي. اوس لکه مثال بد بوی دی، دا بد څه شو؟ دا هم صفت کې راځي، یعنی د دې باره کې خبره کول دي. نو adjective نه مراد دا د یو شي ښهوالی او بدوالی، لنډوالی، اوږدوالی، دا بیانول ته adjective یا صفت ویل کېږي. هر هغه څه چې ته یو شي باره کې خبره کې هغې ته صفت ویل کېږي. لکه مثال احمد is a good boy. احمد is a good boy. احمد ښه هلک دی. ګډ یعنی ښه هلک دی. ښهوالی څه شو؟ دا د احمد بیانول شو، د دې یو رنګه تعریف کول شو. بل مثال you are tall boy. You are tall boy. ته اوږد هلک یې. ته اوږد هلک یا جګ، د جګوالی څه شو؟ دا هم یو adjective شو. I like big room یا I like huge room. big ویل کېږي غټ ته. I like big room. دا څه د دې کوټې د دې روم غټوالی موږ ته راښیي. موږ چې ویل دا غټ روم دی، یعنې زما غټ روم خوښېږي، غټ کوټه مې خوښېږي. دا څه شو؟ adjective شو. سور خط باندې چې دی دا ټول adjective صفت کې راځي. I have black car. I have black car. زه تور موټر لرم. دا توروالی څه شو؟ دا د دې موټر بیانوي چې هر هغه شی چې د یو څیز بیانوالی کوي یا ډسکرپشن ورکوي، لکه معلومات ورکوي، نو هغې ته adjective ویل کېږي. لکه لنډ موږ صفت وایو adjective. I have black car. زه تور موټر لرم. دا توروالی څه شو؟ دا د موټر دی، نو دې ته adjective ویل کېږي. Sarah likes spicy food. Sarah likes spicy food. سارا ترسکون خوراک خوښوي. دا ترسکون والی څه شو؟ د خوراک شو که نه. خوراک څنګه دی؟ ترسکون دی، تروش، یعنی
ترش او تریخ دی دا خوراک. نو دا چې شو دا سپایسی چې دی دا adjective شو. راوند دا وګورئ نور دوه درې مثال مې لیکلي څلور. راوند ویل کېږي ګرد ته، ګرد. نو زه اوس وایم چې دا کوټه چې دی دا ګرده ده، دا د کوټې ګردوالی ما بیان کړي. راوند هم صفت کې راځي یعنی adjective کې. سویټ ته اوس دا خوراک خوږ دی، سویټ دی، نو دا سویټ هم خوږوالی شو. خوږوالی چې شو صفت شو د یو څه شي. لاود لاود جګ غږ، جګ غږ زین فلان کې په جګ غږ خبرې کوي. دا چې شو دا خبرې موږ بیان کړلې په جګ غږ باندې. نو دا اوچت اواز باندې چې شو لاود، اوچت اواز یعنی لاود. نو دې ته ویل کېږي adjective. سمال وړوکی، سمال یعنی وړوکی، دا هم adjective کې راځي. تور رنګ لکه مثال دی چې د یو څیز یو ښهوالی بدوالی بیانوم، دې ته adjective ویل کېږي. ما سره سور قلم دی، نو سوروالی څه شو دا د قلم adjective شو، صفت شو. ما سره خراب قلم دی، ښایسته نه دی، بدرنګ دی. لنډ مثال ما سره بدرنګ دی قلم دی، نو دا څه شو دا هم adjective شو. نو د یو شي ښهوالی بدوالی بیانولو ته adjective ویل کېږي. د part of speech بل برخه adverb. موږ ورب ویلي، دا adverb دی. adverb موږ ته راښایي چې یو عمل څرنګه کېږي. لکه زه وایم ما تیزه منډه وواله، دا تیزوالی څه شو دا د عمل یو تیزوالی دی. دا موږ ته راښایي چې یو کار تیز کېږي، سلو کېږي، څو ځلې کېږي، لږ کېږي، زیات کېږي. دې ټول ته چې موږ ته راښایي دې ته adverb ویل کېږي. لکه مثال احمد drives very slowly. احمد drives very slowly. احمد ډیر په سلو موټر چلوي. دا چلول چې شو دا ورب شو. او very slow دا سلو چې کوم دی very slow دا ډبل adverb دی. لکه very slow ډیر سلو. نو چې شو موږ ته دا کار راوښودو چې دا ډیر سلو کېږي. نو ما تاسو ویل که نه adverb موږ ته راښایي چې یو عمل څرنګه کېږي، تیز کېږي، سلو کېږي، څو ځله کېږي، دې ته adverb ویل کېږي. نو احمد drives very slowly، احمد ډیر سلو موټر چلوي. بل Sarah talks loudly. Sarah talks loudly. سارا خبرې کوي په جګ غږ باندې، یا هغه په جګ اواز باندې خبرې کوي، په لوړ اواز باندې خبرې کوي. دا خبرې څه شو دا په لوړ اواز باندې شو، په جګ اواز باندې شو. صحیح شو. دا موږ ته adverb دا راښایي چې یو عمل څرنګه کېږي یا څو ځلې کېږي. I feel badly for you. I feel badly for you. زه ستا دپاره ډېر خفګان احساس کوم. badly زه ستا دپاره ډېر خفګان احساس کوم. نو adverb کې چې دی mostly چې دی ly د دغې کې راځي. په adverb کې اخره کې ly راځي. او که چېرته ly ورسره را نشي نو بیا به ورسره د هغې نه مخکې بل adverb لګو، لکه very، to یا many times، دغه داسې شی نه به ورسره لګول کېږي. او که نه که صرف ځان ته adverb وي نو ly به ورسره راځي. لکه بل مثال I wake up early. I woke up early. I wake up early. زه د وخته پاڅېږم. زه څنګه کوم پاڅېږم د وخته. early وختي. نسیه شو موږ ته راښایي چې دا کس وختي پاڅېږي، یعنې عمل موږ ته راښایي چې دا وخته پاڅېږي. بل I go to school regularly. I go to school regularly. زه روزانه سکول ته ځم. دا تلل څه شی د مکتب د سکول تلل دا روزانه دي، یعنې روزانه سکول ته ځي راځي. regularly. نور مثال quickly. quickly زر. زه ته come quickly زر راشه. دا quickly چې شو دا هم adverb شو. زر راتلل شو نو دا adverb شو. very fast. دا very هم په خپل ځان کې دغه دی adverb دی. نو fast چې دی دا تیز، تیز راتلل. very fast نو دا چې شو double adverb شو. many times. many times څو ځله یا څومره ځله. نو موږ که چېرته یو خبره کوو د ټیم چې زه څومره ځل هلته تللی نو many times هم په adverb کې راځي. too old. too old ډېر زوړ. ډېر زوړ دا هم په adjective کې راځي. نو adjective تاسو وپېژندلو چې موږ ته یو عمل راښایي چې دا څه رقم کېږي. سلو کېږي، تیز کېږي، څومره ځلې کېږي، ښه کېږي، خراب کېږي. نو دا موږ ته adverb راښایي. څه شی adverb موږ ته همدا راښایي چې عمل باره کې موږ ته معلومات راکړي، یو کار یو فعل باره کې. conjunctions. conjunctions کوم وخت موږ استعمالولی شو؟ هغه وخت چې کله دوه جملې سره ونښلوي. دوه جملې په لنډو الفاظو چې موږ خبره کوو د دوه
زینو یا د دوه قسمه شینو نو دا دواړه جملې سره یو بل سره ټچ کوي یا نښلي یا صحیح شو. نو دا موږ څنګه وایو I was tired because of work. I was tired because of work. زه ستړی وم د کار د وجې نه. I was tired because of work. زه د کار د وجې نه ستړی وم. نو دا because چې شو دا دواړه منځ کې جملې نښلي. because ځکه چې زه ستړی وم ځکه چې کار مې کړی و یا ځکه چې د کار د وجې نه. دا because یعنی ځکه. I was tired because of work. زه ستړی وم ځکه د کار د وجې نه. I like flowers and trees. I like flowers and trees. زما ګلان او ونې خوښیږي. دا او پکې منځ کې راغی چې وکړل دا دواړه قسمونه سره یو ځای کړل یعنی دواړه د دې خوښیږي. I like flowers and trees. دا and چې کوم دی دا جملې خوښیږي. لکه زه اوس وایم we are going to bazaar and hospital. موږ بازار او اسپتال ته ځو. دا چې شو دا دواړه موږ ته ونښلولې دا جملې. نو چې اکثر ته دوه وخته دوه ځایونو خبرې کې and پکې راځي یا because پکې راځي. دا ټول دا نښلول چې منځ کې کم کنجنکشن پکې راشي دې ته ویل کېږي نښلونکي یعنی دوه جملې سره ونښلي معنی یې سره مکمل کړي. Ali is not tall nor short. Ali is not tall nor short. Ali اوږد نه دی nor short لنډ هم نه دی. دا nor چې کوم دی دا د نه معنا ورکوي یعنی هم نه. موږ که نه دا کار داسې دی خو داسې هم نه دی. نو مطلب یې دا دی چې علي اوږد نه دی خو لنډ هم نه دی. نو nor پکې راغی. د چې شو دو جملې سره ونښلولي. Can we go now or later? Can we go now or later? Later یعنی وروسته. آیا موږ اوس تلی شو یا وروسته ځو. Can we go now or later? موږ اوس تلی شو که وروسته یا وروسته. دا or چې شو or دا مطلب دا دی یا. د چې وکړو دو جملې ونښلولي. or can we go now or later یعنی اوس تلی شو که وروسته لاړ شو. دا or چې وکړو د وروسته او اوس تلو کې دا جملې ونښلولي. I'm busy so I can't go. I'm busy so I can't go. زه مصروف یم نو زه نشم تلی. I'm busy so I can't go. زه مصروف یم خو زه نشم تلی. نو زه نشم تلی چې شو so باندې موږ دا جملې ونښلولې. دا چې شو د دواړه یعنی زه مصروف یم نو نشم تلی. دا چې شو so سره ونښتلې. for مطلب لپاره زه اوس ما ستا دپاره چې راوړی دی. نو د چې شو کنجنکشن دا هم شو for. but خو زه اوس وایم زه تلمه خو اوس ستړی یم. زه تلمه خو اوس ستړی یم. but چې شو دا but خو یعنی مطلب دا دی خو زه دا کار کوم خو پیسې را سره نشته. زه هلته ځم خو پیسې را سره نشته. but دا but چې شو دا هم کنجنکشن شو. دو جملې سره یوځای کړي. yet تر اوسه. نو تاسو کولی شئ ګوګل کې سرچ کړئ او نور مثالونه ترلاسه کړئ. preposition دا هم د پارت آف سپیچ یو برخه ده. preposition ویل کېږي چې موږ ته راښایي چې یو څیز یا یو شی کوم ځای کې دی یا یو انسان. دا موږ ته د یو څیز موقعیت راښایي چې دا ځای راښایي چې کوم ځای کې پروت دی او په کومه طریقه پروت دی. صحیح شو. لکه مثال I am in the car. زه په موټر کې یم. in په زه په موټر کې یم. I am in the car زه په موټر کې یم. د چې شو دا in یعنی in چې دی دا preposition شو. دا موږ ته راښایي چې زه چیرته یم. زه په موټر کې یم. The book is on the table. کتاب چې دی په میز باندې دی. دا موږ ته چې راښایي دا کتاب موقعیت موږ ته راښایي. ځای موږ ته راښایي چې دا کوم ځای کې دی. on یعنی د پاسه میز د پاسه پروت دی. The book is on the table. کتاب چې دی میز د پاسه پروت دی. نو چې شو on یعنی د پاسه دا موږ ته موقعیت راوښود. preposition دې ته ویل کېږي. Ahmed is behind you. احمد ستا شاته دی. احمد چیرته دی؟ ستا شاته دی. دا behind چې شو دا موږ ته راښایي چې احمد چیرته دی. دا preposition دی. I'm in front of the bank.
I'm in front of the bank. زه د بانک مخې ته یم. in front of مخې ته. د چې شو preposition چې موږ ته راښایي زه چېرته یم. زه د بانک مخې ته ولاړ یم. My shoes are under the table. My shoes are under the table. زما بوټان د میز لاندې دي. under لاندې. the table د میز لاندې دي. My shoes are under the table. زما بوټان د میز لاندې دي. نو څه شو موږ ته راوښودل چې زما بوټان چې دي زه کوم ځای کې یم. کتاب کوم ځای کې دی. د میز د پاسه دی. میز د لاندې دی. زما شاته دی او یا مخامخ دی. د څه شو preposition موږ ته ځای نه راوښودل. دا نور وګورئ. near وی نږدې څنګ کې. near یا beside وی څنګ کې بغل کې چې څنګ کې څوک د تر خوا کې ولاړ هغې ته beside ویل کېږي. او near چې کوم ځای سره ته نږدې یا تا سره نږدې یو شی پروت دی. دا چې ښې موږ ته موقعیت راوښودو. at هم د ان معنا ورکوي یعنې په. I'm at school زه په سکول کې یم. خو د موږ ته غټې سطحې ځای راښیي لکه at school, at home, at the hospital. دا at دې دپاره استعمالیږي. ان چې دی دننه at په کې لکه غټ ځای کې موږ یو at. with سره. with سره. I am with احمد زه احمد سره یم. زه احمد سره یم. چې شو موږ ته راوښودل چې چېرته یې. نو دا preposition چې موږ ته راښیي چې یو څیز یا یو شی یو انسان کوم ځای کې دی. موږ ته موقعیت راښیي. موږ ته یې ځای راښیي. د هغې دپاره preposition استعمالیږي.